په 1980 کال کې یو امیندواره ښځه د شمالي کوریا په سیاسي زندان کمپ 14 کې بندي شوه. هغې په زندان کې ماشوم وزېږاوه او نوم یې پرې شیندونګ هیوک کېښود. دا هلک په زندان کې لوی شو. د شمالي کوریا حکومت د دې نظریې باور لري چې که یو کس سیاسي جرم وکړي نو ټوله کورنۍ یې بندي کیږي. د یو کس د عمل سزا تر 3 نسلونو پورې رسیږي. یعنی که د چا نیکه جرم وکړي نو لمسی به یې هم زندان ته ځي. همدا لامل و چې شیندونګ هوک په زندان کې لوی شو ځکه حکومت فکر کاوه چې د هغه وینه ناپاکه ده. هغه خپل ماشومتوب په ډیر بد حالت کې تیر کړ. هغه ته یوازې لیږه د جوارو شوله ورکول کېده. د ژوندي پاتې کېدو لپاره یې واښه او موږکان خوړل. په دې زندان کې شاوخوا 100,000 بندیان وو او قوانین ډیر ساده وو. که د تیښتې هڅه وکړي سمدستي به وویشتل شي. که د چا د تیښتې پلان واوري او راپور یې ورنه کړي ته به هم اعدام شي. یوه ورځ چې شین 14 کلن وو هغه د خپل مور او ورور خبرې واورېدې چې د زندان څخه د تیښتې پلان جوړوي. هغه ډیر کوچنی او وږی و نو ساتونکو ته یې دا خبره وکړه. هغه هیله لرله چې ښایي ساتونکي ورته اضافي خواړه ورکړي. 2 میاشتې وروسته ټول بندیان په میدان کې راټول شول. شین د ټولو مخې ته ودرول شو. هلته د هغه د سترګو مخ ته مور یې په دار وځړول شوه او ورور یې په ډزو ووژل شو. شین مجبور شو چې دا هر څه وګوري. له دې وروسته هغه 6 میاشتې سخت شکنجه شو. په 2005 کال کې کله چې هغه 23 کلن وو هڅه یې وکړه چې له زندانه وتښتي. دا ځل بخت ورسره وو. هغه د ساتونکو له سترګو پټ شو. له شمالي کوریا وتښتېد. چین ته ورسېد او وروسته جنوبي کوریا ته لاړ. همدا لامل و چې نړۍ د هغه کیسه واورېده. وروسته شین د بشري حقونو فعال شو. د هغه غږ حتی ملګرو ملتونو ته هم ورسېد. د هغه په اړه یو مشهور کتاب هم ولیکل شو. د داسې کیسو له مخې راځئ وګورو چې په شمالي کوریا کې د خلکو ورځنی ژوند څنګه دی. د شمالي کوریا نفوس شاوخوا 25 میلیونه دی. دا هیواد د نړۍ په نقشه کې د جنوبي کوریا په شمال کې موقعیت لري او لویدیځ ته د چین هیواد پروت دی. که د شپې له سپوږمکۍ څخه نقشه وګورئ یو عجیبه صحنه به ووینئ. چین او جنوبي کوریا د څراغونو په رڼا ځلیږي خو شمالي کوریا تقریبا په بشپړ ډول تیاره ده. د دې هیواد رسمي نوم دی ډیموکراتیک پیپل ریپابلیک آف کوریا. په نوم کې د ډیموکراتیک کلمه شته خو دا معنا نه لري چې هیواد واقعا ډیموکراتیک دی. په شمالي کوریا کې خلک د شپې لوستل نشي کولای، تلویزیون نشي لیدلی او اکثره د ماښام په 2 بجو ویده کیږي ځکه چې برېښنا نشته. په 1995 کال کې خلکو ولیدل چې د چونګښو شمیر کمیږي. وروسته معلومه شو چې خلک دومره وږي دي چې چونګښې ښکار کوي. د 1995 او 1998 کلونو قحطي د نړۍ له تر ټولو لویو انساني ناورینونو څخه وه. اټکل کېږي چې 15,000 تر 2 میلیونه پورې خلک د لوږې له امله مړه شول. خو دا هیواد تل داسې نه و. په 1980 کال کې د سړي سر عاید له مخې شمالي کوریا له هند او چین هم مخکې وو. خلکو ته وړیا روغتیا، تعلیم، کور، تودوخه، ترانسپورت ورکول کېدل. خو ستونزه هغه وخت پیل شو کله چې شوروي اتحاد ړنګ شو. شوروي اتحاد به شمالي کوریا ته ارزانه تیل او خواړه ورکول. کله چې دا اتحاد ختم شو اقتصاد یې سخت سقوط وکړ. برېښنا بنده شوه، فابریکې ودرېدې، خلک لوږې ته پرېښودل شول. امریکا مرسته وړاندیز کړه خو شرط یې دا و چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام بند کړي. حکومت دا شرط ونه مانه. وروسته نړۍ دغه هیواد منزوي کړ. د هیواد پلازمینه پیونګیانګ ده. حکومت هڅه کوي چې دا ښار د ښکلي سوسیالیزم د نمونې په توګه نړۍ ته وښیي. نو له ښار څخه بېکوره خلک، وږي خلک او غریب خلک لرې کړل شول. خو د ښار څخه بهر حالت ډیر خراب و. په کلیوالو سیمو کې خلک د لوږې له امله مړه کېدل. ځینې کورنۍ حتی مجبور شوې چې خپل زاړه کسان لوږې ته پرېږدي څو ځوانان ژوندي پاتې شي. په شمالي کوریا کې یو مطلق دیکتاتوري نظام دی. کله چې په 2مه نړیواله جګړه کې جاپان مات شو د کوریا ټاپووزمه 2 برخه شوه. شمالي کوریا د شوروي اتحاد تر نفوذ لاندې، جنوبي کوریا د امریکا تر نفوذ لاندې.
همغه ډول لکه جرمني چې ختیځ او لویدیځ ته ویشل شوي وه. په شمالي کوریا کې د هیواد مشر کیم ایل سونګ شو. له هغه وروسته تر نن ورځې پورې د کیم کورنۍ واکمني کوي. اوسنی مشر کیم جونګ اون دی. دا یوازې کمونیستي حکومت نه دی بلکې د یوې کورنۍ دیکتاتوري ده. حکومت د خلکو د ژوند هره برخه کنټرولوي. چیرته به ژوند کوي، څه کار به کوي، چیرته به زده کړې کوي، څه به ګوري، چیرته به سفر کوي، حتی د ویښتو بڼه هم حکومت ټاکي. د نارینه‌و لپاره 15 ډولونه او د ښځو لپاره 15 ډولونه د ویښتو رسمي بڼه شته. هیڅوک د کیم جونګ اون په څیر ویښتان نشي جوړولی، حتی د هغه په څیر عینکې هم نشي اخیستلی. حکومت حتی د فیشن پولیس لري. که څوک د قوانینو خلاف کالي واغوندي، کالي پرې کیږي، جریمه کیږي یا زندان ته ځي. ولې حکومت دا کار کوي؟ ځکه چې دوی فکر کوي چې لویدیځ کلتور د هیواد لپاره ستر خطر دی. په شمالي کوریا کې د خلکو تګ راتګ هم کنټرولیږي. که څوک د هیواد دننه بل ښار ته ولاړ شي باید له حکومته اجازه واخلي. له هیواد بهر تګ راتګ تقریبا ناممکن دی. که څوک له اجازې پرته وتښتي دا خیانت بلل کیږي او ټوله کورنۍ یې سزا کیږي. انټرنیټ هم محدود دی. خلک یوازې یوه داخلي شبکه کاروي چې حکومت یې کنټرولوي. موبایلونه داسې جوړ شوي چې کله ناکله سکرین شاټ اخلي او حکومت ته یې لیږي. مذهب هم تقریبا منع دی. په ځانګړي ډول عیسویان سخت تعقیبیږي. په 2009 کال کې یوه ښځه ځکه اعدام شو چې انجیل یې ویشه. د اقتصاد حالت هم خراب دی. نږدې 90% خلک دومره غریب دي چې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. د ډیرو سړیو معاش دومره کم دی چې یوازې له 7 تر 9 کیلو جوار اخیستلی شي. له همدې امله اکثره کورنۍ د ښځو په عاید چلیږي. ښځې په محلي بازارونو کې کار کوي چې جانګ مادانګ نومیږي. همدغه بازارونه د خلکو د ژوند اصلي سرچینه ګرځېدلې ده. دا بازارونه ورو ورو د خلکو ترمنځ باور هم پیدا کوي. دلته خلک د نورو هیوادونو د ژوند په اړه معلومات ترلاسه کوي. د بهرنیو فلمونو او ډرامو له لارې پوهیږي چې نړۍ څنګه ده. همدا کار د حکومت تبلیغات کمزوري کوي. سره له دې چې دا دیکتاتوري ډیره سخته ده خو درې شیان یې ځواک ساتي: ویره او سختې سزاګانې، د ټولنې درې طبقې، دوامداره حکومتي تبلیغات. خو ورو ورو دا سیستم کمزوری کیږي ځکه تور بازارونه پراخ شوي، بهرني فلمونه خپریږي، فساد زیات شوی او خلک ورو ورو د نړۍ حقیقتونه زده کوي. د نورو جالبو معلوماتي ویډیوګانو د کتلو په موخه خان میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ.